په دیوال باندې لګول شوی پینټینګ تصویر به تاسې ټولو لیدلی وي، لیکن دې سړي څنګه په ملا رسم شوی تصویر خرڅ کړ او کوم کس چې دا تصویر واخیست هغه څنګه خپل کور ته یووړ. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسې به شاوخوا کې زیات داسې خلک لیدلی وي چې تاسې به یې حیرانه کړي یئ، لیکن د کوم شپږ کسانو په باره کې چې درته وایم دوی ټوله نړۍ حیرانه کړې ده. نو راځئ چې پیل یې کړو. نمبر شپږم، کایل مینر. نوموړی په 1986 کال کې پیدا او له پیدایښت څخه معیوب او د لاس او خپو نه محروم و. د دې باوجود هم کایل په ماشومتوب کې زیات چالاک و او په لوبو کې د برخې اخیستلو خواهشمند و. د فوټبال لوبې سره سره ریسلینګ او وزن اوچتول هم کول. د دې نه علاوه کایل په 2004 کې د بهترین معیوبه شخص اس پی جایزه په خپل نوم کړه. دا ټول خو یوازې پیل و. کایل د پوهنتون څخه د فارغېدو نه وروسته یو کتاب ولیکه. یو ښه موټیویشنل سپیکر ترې جوړ شو او د معیوب خلکو سره به میلاوېده او هغوی ته به یې حوصله ورکوله. د دې ویاړونو لړۍ دلته نه ختمیږي، بلکې نوموړی له دې وروسته داسې پریکړه کوي چې د چا ذهن نه منله. نوموړي پریکړه وکړه چې د یو ښه معیوبه غرختونکي نوم خپل کړي او هغه هم د لاسونو او خپو څخه بغیر. د دې لپاره کایل تر څو میاشتو پورې په غرونو د ختلو تمرین پیل کړ. دې غره ته کایل په 14 ورځو کې د ختلو اراده وکړه، لیکن په حیرانتیا سره چې دی په 15 ورځو کې د غره سر ته ورسېده او نوموړي د یو بهترین معیوبه غرختونکي لقب خپل کړ او له دې سره یې ټوله نړۍ حیرانه کړه. نمبر 5، سټینسلپ د نړۍ لومړی انسان دی کوم چې په خپل جسم هوکس په لګولو سره د یوې لوړې سطحې څخه د جمپ وهلو اراده وکړه چې دې سره یې ټوله نړۍ حیرانه کړه. آیا تاسې څه فکر کوئ چې دا به نوموړي ته څومره تکلیف ورکوي؟ دا حرکت دې یو ځل نه دی کړی. سټینسلپ څو ځلې د نړۍ د مشهورو لوړو او اوچتو ځایونو څخه په خپل پوستکي رسۍ تړي او روپ جمپینګ ترسره کوي، لیکن دی وایي چې دې ته په دې عمل سره هیڅ تکلیف نه رسیږي. نمبر 4، د هنر په برخه کې به تاسې زیات خرڅ شوي هنري او رسم شوي تصویران لیدلی وي، لیکن دې کس د خپل املا په خرڅولو سره ټوله نړۍ حیرانه کړه. د دې فکر کول هم مشکل دی چې یو انسان څنګه خپل املا خرڅولی شي. د بلجیم یو هنرمند ویم ډیلوایف چې په خنزیر د رسامي کولو خاص نوم لري، هغه په یو انسان د رسامي کولو فیصله وکړه. هغه د ټیم سټاینر په نوم یو کس انتخاب کړ. د 40 ساعتونو پرلپسې مهنت سره یې د ټیم په ملا رسامي مکمل کړه، کوم چې په یو آرټ ګلري کې په یو الماني ریک رینکینګ باندې په 1.5 یورو باندې خرڅه کړه. له دې پیسو څخه یې 30% سټاینر واخیستې او 10% یې هنرمند ویم ډیلوایف ترلاسه کړې او یو تړون لاسلیک شو چې ټیم خپله ټوله زندګي آزاده تیرولی شي، لیکن کله چې ټیم مړ شي نو د هغې د ملا پوستکی به وباسي او پریم کوي به یې. نمبر 3، د نیپال څخه دا ډورګا کامي نومي کس کوم چې خپل ثانوي زده کړې د 70 کلونو په عمر کې پای ته ورسولې. ډورګا کامي په یو غریبه کورنۍ کې زیږېدلی و، نو له همدې امله یې خپل ماشومتوب له ښوونځي څخه لرې تیر کړی و. داسې نه و چې دې کس کوښښ نه کوو، بلکې کوم ښوونځي ته به چې لاړ له هغې ځای به شړل کېده. ورځې تېرېدې او ډورګا د ژوند مصروفیتونه زیاتېدل. نو کله چې د 80 کالو شو نو په دوهم ځل یې د زده کړې د حاصلولو اراده وکړه. ډورګا د خپلې علاقې په یو کوچني ښوونځي کې داخله وکړه چې اخر په 2018 کال کې ډورګا خپلې ثانوي زده کړې پای ته ورسولې او بیا یې د ماسټرۍ د ډیګري اخیستلو اراده وکړه. نمبر 2، د هندوستان یعنی انډیا څخه تعلق لرونکی دا کس د کوم نوم چې سیون راج دی. د دې مالټایي لال او سپین رنګ دومره خوښ دی چې دا صرف د لال او سپین رنګ جامې اچوي. صرف دومره نه بلکې د دې د کور فرنیچر، دیوال او حتی د کور لوښي صرف د لال او سپین رنګ والا دي. د دې ټوله زندگی صرف د لال او سپین رنګ ترمنځ تیره شوې. که دا د موټر ډرایوینګ هم کوي نو هغه هم د سپین او لال رنګ. همدارنګه د سیون راج ټوله کورنۍ د ده په قدم باندې قدم ږدي. او اوس نمبر 1، د سمندر تیکول یعنی په سمندر تیریدل دومره آسان کار نه دی. انسان د سمندر د تیکولو لپاره څو پیړۍ مهنت کړی او له هغې وروسته یې سمندري بیړۍ ایجاد کړې. د دې سمندري بیړۍ په ایجاد کولو کې ټکنالوژي او انجینري زیات چیلنجونه ومنل، ځکه چې په سمندر تیریدل دومره آسانه کار نه دی. لیکن دا 70 کالو الیګزینډر دوبه لپاره سخته نه ده. دې کس د عمر په دې برخه کې نه یو نه دوه بلکې پوره 3 ځلې د اتلانتیک سمندر څخه تیر شو او هغه هم په دې وړې کښتۍ سره. یو طرف ته د الیګزینډر دې کار ټوله نړۍ حیرانه کړه،
کړه خو بل طرف ته الکساندر په 2014 کې د نېشنل جیوګرافیک له طرفه ایډونچرل اف د ایئر جایزه هم ترلاسه کړه.